بسم الله الرحمن الرحیم. د صرافي ډیټابیس په لنډ ډول باندې درته تشریح کوم. څه رقم کولی شو چې موږ په اول ځل باندې دغه سافټویر چې کله راخلاص کړو او سیټ اپ یې کړو. صحیح شو. ښه، د دې لپاره چې تاسو سافټویر راخلاص کړئ نو دی به در کوم خالي وي، هېڅ شی په دې کې نه دي ثبت، نه نمایندګیان یې ثبت دي، حتی ستاسو خپل د شرکت نوم هم نشته پکښې کې، نه بیلانس شته، نه بل څه شته، نه بل شته. نو کله چې تاسو هغه سافټویر عیاروئ، اول د وارې باید موږ څه وکړو. نو راځو په لومړي قدم کې به دلته راسئ، دی به تاسې پښتو ژبې ته واړوئ. د هرې ژبې سره چې تاسو هم بلد یاست. فارسي ژبې کې، دري ژبې کې زموږ سره ویډیوګانې شته، په پښتو کې نشته، نو ځکه مې دلته پښتو ژبې ته درته واړوه. په لومړي قدم کې به دلته موږ او تاسو راسو د نمایندګیو تنظیم ته. نمایندګیو تنظیم ته چې راغلو، بیا به دلته کلیک وکړو په دغه قلم پر ایډیټ باندې، او دلته به نوم ورته ورکړو. مثلا ستاسو د شرکت نوم دی عباسي صرافي. دلته به خپله ټلیفون یوه شمېره، دلته بله شمېره، دلته بله شمېره ولیکئ. په دې ځای کې به خپله لوګو راپورته کړئ تر څو په هغه رسیداتو کې ستاسو لوګو، کله چې تاسو رسید چاپ ورکوئ یا په وټساپ کې راستوئ، نو دلته به ستاسو لوګو به بیا د هغه رسید پر سر باندې راځي، یا صورت حساب یا قاطع سټیټمنټ راستوئ، په هغه سر کې به ستاسو لوګو راسي. په دوهم قدم کښې نو رابسې دلته په اول قدم کښې سهمونه باید موږ او تاسو ورسوو. مخکې له مخکې نور هېڅ نسو کولی. کله چې موږ خپله نمایندګي جوړه کړل، صحیح شو، موږ باید دلته خپل سهم ورسوو. البته که چېرې تاسو نورې نمایندګیانې نه لرئ، که چېرته تاسې دوه یا درې نمایندګیانې نورې لرئ، مثلا افغانستان بانک تاسو ته په جواز کښې دوې، د درو یا د څلورو یا د پنځو نمایندګیانو اجازه درکړې وي، جواز کې درته اجازه کړې وي، نو بیا دلته راسئ، د نمایندګیو تنظیم ته راسئ، نو دلته نوې نمایندګي بله به هم ثبت کړئ. مثلا فرضاً ننګرهار نمایندګي، صحیح شو. دلته به یې نوم ورته ولیکئ او ادرس به ورته ورکړئ، بیا به لوګو، ټلیفون شمېرې، دوې درې د ټلیفون شمېرې به ورته ورکړئ، بیا به یې ثبت کړئ. بل فرضاً مزار شریف نمایندګي، صحیح شو، ادرسونه به ورته ورکړئ او ټلیفون شمېرې به ورکړئ. که چېرې نمایندګیانې نورې هم وي، نو دغه رقم که چېرې تاسې د هر څو نمایندګیانو اجازه لرئ، هغه نمایندګیانې به دلته پکښې کې ثبت کړئ. ښه، نمایندګیانې خو ما هم جوړې کړلې. اوس که زه چېرې دلته راسم د مدیریت صفحې ته، دلته زه وګورم ننګرهار نمایندګي او مزار شریف نمایندګي، زه غواړم د ننګرهار نمایندګي هغه ډیشبورډ وګورم، نو دلته به ما پر دې ځای کلیک وکړو، بیا به موږ ته د هغوی ډیشبورډ، بیا د هغوی د دخل نقد حساب، نمایندګي حساب، د بانک مصارفات، راشن به مشتریان یا څه به ټول موږ ته بیا د هغوی د ښکاره کېږي. صحیح شو. ښه، بېرته به دلته مدیریت باندې کلیک وکړم چې تر څو موږ خپله اوس فعلا په مرکز کې یو، مرکز مو دغه دی. نو دلته راځو، اول ځل کښې مالي صورت حساب نه دغه حسابداري ته راځو. حسابداري ته راځو، موږ او تاسو دلته سرمایه رسوو، سهمونه ثبتوو. صحیح شو. په لومړي قدم کې کله چې مو نمایندګیانې جوړې کړلې، موږ او تاسو باید سرمایه ثبت کړو. سرمایه چې مو کله ثبت کړله، دلته صفحه چې مو راخلاصه کړه، دلته پر نوي سهم باندې به کلیک وکړو او کټګوري به درته انتخاب کړو چې شیر کپیټل، او کرنسي به ورته ورکړو چې افغاني، او څو دي موږ سهمونه، فرضاً زه به دلته راسره ټایپ کړم، وبې لیکمه 10 میلیونه افغانۍ. 10 میلیونه افغانۍ به دلته ورکړو، او دلته به ولیکو چې سهم حاجي محمد. ها، یو خبره ده، که چېرته تاسو دوه نفره سهم ولرئ، نو بیا به دلته 15 میلیونه د یوه دي، 15 میلیونه مثلا د بل دي. صحیح شو. سهم حاجي محمد 50%. که چېرته د یوه نفر وي، نو پوره 10 میلیونه به دلته ولیکئ. صحیح شو. او که چېرته دا د دوه نفرو سهم وي، ځکه اکثریت صرافیانې سهمي دي، نو زه به راسم دلته د بل نفر ده به هم دلته فرضاً هغه 15 میلیونه به د حاجي محمد شول، او 15 میلیونه به د حاجي کریم الله، 50% سهم، دا به دلته واچوو. په دې خو انشاءالله الرحمن سره خلاص شو. ښه، رابسو دلته به حسابداري ته به راسو، او مالي صورت حساب ته به راسو، او دلته به بیلانس شیټ به وګورو. په بیلانس شیټ کې باید دلته 10 میلیونه افغانۍ رسېدلي وي. 10 میلیونه افغانۍ بالکل رسېدلي دي. ښه، دا کار خو اوس موږ سهم دلته سیسټم ته ورسوو.
په دوهم قدم کې څه کوو؟ په دوهم قدم کې موږ طلبات چې کوم د افغانستان بانک سره سته هغې ته موږ رسوو. صحیح څو؟ نو دا د چا په جمع کې راځي رابسو دلته بیا دلته راسو حسابداري ته او دلته به راسو سرمایه ته او بیا به دلته ثبت کړو. موږ او تاسو 3 میلیونه افغانۍ د فعلا په قانون کې 3 میلیونه افغانۍ که وروسته بیا زیاتې یا کمې سولې بیا تاسو خپل هغه درته معلومیږي بیا به هغه رسوئ. صحیح څو؟ دلته به ولیکو چې د افغانستان بانک لپاره تضمین صحیح سو او دلته به هم کپیټل انتخاب کړو. په دې خو ان شاء الله الرحمن سره خلاص شو. ښه اوس راځو موږ په دوهم قدم کښې موږ تاسو دلته شتمني جوړو. چیرې راځو؟ حسابداري منیو ته. کله چې موږ د شتمنۍ لیست را خلاص کړو فعلا موږ سره کومه شتمني نه ده ثبت. که چیرې ثبت وي موږ سره به دلته په لیست کې ښکاره شي. نو رابسم دلته پر نوې شتمنۍ ثبت باندې به کلیک وکړو او دلته به کلیک وکړو د شتمنۍ ثبت. مثلا دلته به زه ولیکمه چې تضمین د افغانستان بانک لپاره. دلته به نه ورته ورکړو. زموږ سره هغه تضمین چې د افغانستان بانک ته موږ ورکوو هغه په کومه شتمنۍ کې راځي؟ هغه په جاري شتمنۍ کې راځي. صحیح څه؟ جاري شتمنۍ کې راځي او دلته به موږ کټګوري ورته انتخاب کړو طلب پر افغانستان بانک په کومه کرنسي؟ په افغانیو باندې. څونه دي؟ مثلا موږ سره و هغه 10 لکه افغانۍ یا 3 میلیونه افغانۍ د نن په قانون باندې وروسته که زیات یا کمې سولې هغه به تاسو خپله اصلاح. دلته وایي موږ څه پوښتنه کوي چې دغه مبلغ مو ورکړی دی. نو که چېرته موږ بلې انتخاب کړو یعنې موږ افغانستان بانک ته پیسې ورکړی دي که نه دي ورکړی نو موږ به بیا قرضداره یو هلته به موږ ته بیا په قرض کې راځي. نو موږ ورته وایي چې هو دا مبلغ موږ افغانستان بانک ته ادا کړی دی. دلته به که مو تفصیل یو شی ورسره لیکئ ویې لیکئ که مو دغه تفصیل لاندې بېرته پیسټوئ هم پروا نه کوي. د اوس لپاره موږ دغه جاري شتمني ثبت کړله چې هغه طلب پر د افغانستان بانک او رابسو هغه خپل بیلانس شیټ به دلته وګورو. بیلانس شیټ کې که چېرته موږ دلته راسو وګورو پر افغانستان بانک باندې طلب دلته راغلی. اوس زموږ سره ټوټل څونه پیسې پرتې دي په خپله سرمایه کې؟ زموږ سره پرتې دي 33 میلیونه افغانۍ. 33 میلیونه افغانۍ. په 33 میلیونه افغانۍ کې 10 میلیونه افغانۍ زموږ نغدې پیسې دي چې زموږ سهمونه دي او 3 میلیونه افغانۍ زموږ په افغانستان بانک کې تضمین پروت دي یا طلب پر افغانستان بانک باندې دي چې هغه دلته د واضح لیکل شوي دي. دایم ستاسو بیلانس شیټ چې دی کله چې تاسو افغانستان بانک ته روبوار راپور ورکوئ خو د دغه بیلانس شیټ له نګاه څخه ورکوئ. صحیح څه؟ نو ستاسو بیلانس شیټ چې تاسو باید توجه ډیره وسي چې دغه جمله شتمني د جمله سرمایه او طلبونو سره باید توازن ولري. که چیرې دغه ځای او دغه ځای تفاوت سره درلودی نو بیا دا معنا لري چې ستاسو حسابونو کې کوم مشکل شته. صحیح څه؟ دغه او دغه باید سره یو شان وي. کوم تفاوت باید په منځ کې نه وي موجود. دغه مبلغ د دغه مبلغ سره. راځو نور د مخته ځو چې موږ په دوم قدم کې بیا ثابته شتمني باید ثبت کړو. صحیح څه؟ رابسو بیا دلته راځو د شتمنیو هغه لیست ته راځو. نوې شتمني موږ دلته ثبتوو. په نوې شتمني کې مثلا زه دلته ورته وایم چې کمپیوټر او میز موږ د شرکت لپاره اخیستي دي. هغه خو زموږ جاري شتمني نه ده. جاري شتمني هغه د پیسې چې هغه ځي و راځي. نو دا ثابته شتمني چې دلته کمپیوټر رانیوي خو صحیح دا شتمني کې راځي دارایي کې راځي. لیکن دا داسې دارایي یا داسې شتمني ده چې هغه ځي و راځي نه. تا کمپیوټر رانیول ته کار پر کوي میز رانیول ته کار پر کوي. دلته به راسم کمپیوټر موږ ته په کومه شتمني کې راځي؟ ملموس ثابته شتمني که غیر ملموس؟ ملموس هغه ثابته شتمني ده چې قابل د لمس وي. صحیح څه؟ اوس کمپیوټر دی میز دی کوچونه دي تا دفتر لپاره شرکت لپاره اخیستي دي. دا هغه نوع شتمني ده چې ته یې لمس کولی سې. صحیح څه؟ نو دلته به موږ ملموس ثابت شتمني ورته انتخاب کړو. په کومه کرنسي باندې؟ بالفرض ته اخیستې دي په مثلا په 80,000 افغانۍ باندې تا میز او کمپیوټر دواړه اخیستي دي. صحیح څه؟ دا پیسې تا ورکړي دي که در باندې ته د شرکت څخه دغه رانیولي دي دا میز او کمپیوټر کړي. چېرته پیسې نه وي ورکړي نو بله پرې پرېږدي د هغه رقم بیا ثبت کړئ. صحیح څه؟ بیا ځکه بیا وروسته شهر وخت پیسې ورکولې په قسطونو باندې دلته هغه بل ته ورکړي. دلته بقایه کې راځي 80,000. خو دا چې کمپیوټر یو عادي شی دی او دوکانداران زیات پور نه کوي نو تاسو هغه دلته بلې ورته انتخاب کړئ نو دا پیسې به ستاسو دغه کیش څخه راکښته شي. دغه یو
په دویم قدم کې مثلا تاسو ډیټابیس اخیستی دی د فاست بوکس د شرکت څخه سیسو ډیټابیس د شرکت لپاره ورې زه دغه مثال تاسو ته درکوم دا به هم په ثابت شتمنۍ کې راسي لیکن دا ډیټابیس کم ډیټابیس خو قابل د لمس نه دی نو ته به موږ څه انتخاب کړو غیر ملموس شتمنۍ غیر ملموسه ثابت شتمنۍ ده ځکه کوم ډیټابیس چې دی خو نه لمس کیږي نه هغه داسې یو دغه شی دی غیر فزیکی جنس دی غیر فزیکی شی دی نو هغه موږ دلته غیر ملموس ثابت شتمنۍ انتخاب کړو دغه رقم دې ته ورته تاسو بل شی غیر ملموس اخیستی وي چیرې فرضاً تاسو ته داسې اجازه ولري چې هغه د پیپال یا د حسابونو کې مثلا دغه ماسټر کارډونه دي د ماسټر کارډ کې تاسو پیسې ولري بیا هغه خلکو په حسابونو کې ورجمع کوي په یو اندازه کمیشن باندې یا هم پیپال دی پیپال اکاونټونه ولري نه ځکه اوس اکثریت خلکو ته ضرورت لري دغه هغه څه چې هغه غیر ملموس دي تاسو هغه پیسې ورکوي صحیح سو او تاسو شرکت لپاره د ډیر شانس د غیر ملموس شتمنۍ کې چې تاسو شاوخوا وګورئ په دغه کې نو هغه چې قابل د لمس نه وي هغه شی باندې تاسو پیسې ورکړي وي هغه تاسو اخیستي په شرکت کې سره پروت وي هیڅ د لمس قابلیت ونه لري هغه ټول په غیر ملموس ثابت شتمنۍ کې راځي نو ډیټابیس تاسو مثلا اخیستي دي په 500,000 افغانۍ باندې صحیح سو 500,000 افغانۍ باندې تاسو ډیټابیس اخیستي د شرکت لپاره صحیح دی دا باندې دلته راکاپي کړو او دلته پیسټ اوس وایي تاسو ډیټابیس پیسې ورکړي چې که یا بلې ورکړي مو دي ځکه ډیټابیس والا قرض نه کوي د چا سره نو هغه به هم دلته ورته پیسټ ثبت کړو رابس اوس موږ او تاسو دلته خپل دغه ته به راسو وبخښئ بیلانس شیټ ته به راسو او به یې ګورو زموږ په بیلانس شیټ کې وګورئ زموږ غیر ملموس ثابت شتمنۍ 80,000 افغانۍ راغلې ده ملموس ثابت شتمنۍ چې مونږ بیا ده هغه هم 15,00,000 افغانۍ راغلې دي او جمله ملموس ثابت شتمنۍ هم دومره اندازه راغلې ده نو زموږ جمله دارایي ثابت یا جمله شتمنۍ چې ده ثابته هغه 15,80,000 افغانۍ ده صحیح سو دغه 15,00,000 افغانۍ فکر کوم یو صفر اضافه لیکلی دی صحیح سو ته به راسئ دا به ایډیټ کړئ که چېرې تاسو داسې اشتباه کېږي نو بیا به دغه کولی شئ تاسو په اسانۍ سره دغه بېرته بیا ایډیټ ما 50,000 لیکله نه هغه ما 15,00,000 افغانۍ لیکلي وه یوه خبره به دا هر څه مه ایډیټ کوئ ځکه د هر څه ریکارډ بېرته دلته پاته کېږي دا څه که ایډیټ کې دا خو مشکل نه لري خو داسې راپورونه بیا مه ایډیټ کوئ لکه مثلا دلته موږ لرو د تغییر او د ایډیټ راپور د تغییر او د ډیلیټ راپور موږ دلته لرو سیسو دا په سیسټم کې خپل هلته راځي د سیسټم راپورته کوي لکه دغه سکور دغه اپډیټ شوي دي هر څه چې تاسو اپډیټ کړئ یا ایډیټ کړئ هغه سیسټم بېرته راپورته کوي صحیح دی نو ډېر ایډیټ مه کوئ په سیسټم کې کوشش وکړئ چې په دقت په دقیق توګه باندې مخته لاړ شئ که څه هم دغه خاص مشکل نه لري تاسو سره د دې دلیل څه انسان د اشتباه کېږي صحیح څه دا کوم مشکل نه لري د بانک له طرفه څخه خو ډېر نه وایي تاسو ایډیټ وکړئ ځکه ستاسو ټوله وخت پر ایډیټ باندې روان سي نو په دقیق توګه باندې تاسو انټري وکړئ انشاءالله الرحمن په دې خو مو هم سر خلاص وګورئ 80,000 افغانۍ زموږ غیر ملموس ثابته شتمنۍ وه او 50,000 افغانۍ زموږ ملموس ثابته شتمنۍ وه او دغه چې د زموږ جمله دارایي چې ده یا جمله دغه چې راغله هغه 1,10,000 افغانۍ صحیح سو ښه په بل قدم کښې موږ او تاسو چې راځو نمایندګۍ ته پیسې اړوو نمایندګۍ ته موږ پیسې اړوو ښه مخکې له دې چې موږ نمایندګۍ ته پیسې واړو باید موږ خو نمایندګۍ ته یوزر هم جوړ کړو صحیح سو تر دې ځایه پورې خو انشاءالله الرحمن ستاسو سره په خلاص وبخښئ د نمایندګۍ ته د پیسو د اړولو څخه مخکې زموږ څخه یو بل شی هم ضروري دی چې هغه دلته باید موږ خپل دغه چې ولرو کارګر ولرو کارمند ولرو هغه یو چارټ دلته زموږ څخه افغانستان بانک غواړي دلته تاسو په دې ساحه کې دلته باید تاسو یو چارټ ولرئ نو چارټ لپاره تاسو باید دلته راسئ منابع بشري ته او کارمندانو باندې به کلیک وکړئ کارمندانو چې مو کلیک وکړئ دلته به نوی کارمند ثبت کولو باندې کلیک وکړئ دلته به اول دوار به تاسو خپل سهامداران ثبت کله چې تاسو دلته دا ثبتوئ مثلا موږ سره خو حاجي کریم الله راسره و نه حاجي کریم الله خان موږ سره راسره و دلته به یې نوم ورته ولیکئ دلته به سهم 50% دلته ورته ولیکئ چې مثلا ادرس یې دی کندهار ښار او دغه هم د تذکرې شمېره ده دغه د تماس شمېره ده او بس چې دی وبخښئ نه دا دغه دلته لیکلی دی دلته به تاسو ولیکئ 50% سهامدار دی ګورئ دلته به سهامدار ولیکئ صحیح یا سهم لرونکی ولیکئ حاجي کریم الله افغان دی نوم یې صحیح سو او معاش چې دی هغه نه لري دلته موقف چې دی هغه لوړ موقف دی صحیح سو نوه چې دی هغه لوړ موقف دی انځور او اسناد به دلته داسې پر براوز باندې به کلیک وکړئ هغه به ورته انتخاب کړئ صحیح سو او دا پر دې باندې به زه ثبت وکړم راځم په دویم قدم کې زه دوهم چې زموږ سره څوک وو په هغه کې راسره ثبت
نوم یې حاجي محمد او د دې هم تخلص افغان دی او ادرس یې هم کندهار دی او دغه هم د تذکرې شمیره ده، دغه هم د تماس شمیره ده او بس چې دی به هم سهامدار 50% صحیح سو او لوړ موقف دی دا هم دا به ادرس انتخاب په بل قدم کې راځم مثلا عبدالله خانزاده نومیږي، ادرس هم کندهار دی، دغه هم د تذکرې شمیره ده، تماس شمیره او بس چې دی هیئت نظار دی صحیح سو او کرنسي معاش دی 15000 افغاني او دی چې دی په کښته موقف کې دی او دوی ته به حاجي کریم الله او حاجي محمد انتخاب کو ځکه دوی دواړه سهامداران دي. عبدالله چې دی عبدالله خانزاده چې دی به دواړو سهامدارانو ته د راپور ورکولو مسؤل وي، یعنې د دوی دواړو تر لاس لاندې به کار کوي، اسناد د دوی ده او انځور به دواړه ته راپورته کوي صحیح سو. بل مثلا زه رسوم فرضاً محمد نعیم کریمی دی، مثلا ادرس هم کندهار دی، دا هم د تذکرې شمیره ده، دا هم د تماس شمیره ده او دا بس چې دی د هم هیئت نظار دی. یو بل هیئت نظار هم زه رسوم، ویډیو پاوز کوم تر څو اوږده نه سي ویډیو، ځکه چې د هیئت نظار خو تاسو انشاءالله من سره په خلاصو کښته موقف او دوی ته به نو موږ حاجي کریم الله او حاجي محمد ورته انتخاب کړو. عبدالله نه انتخابو، عبدالله خو زموږ سره په دغه کې راسره خپل هیئت نظار دی، یعنې دا نفر موږ حاجي کریم الله زموږ څوک دی سهامدار دی، هغه ته دی راپور ورکوي، د راپور ورکولو مسؤلیت هغه ته لري. ښه زه یو بل د نام ثبتوم په هیئت نظار کې، بیا ویډیو به ودرم. ښه پس بل زه ثبتوم محب الله افغان دی، ادرس هم کندهار دی، دغه د تذکرې شماره سوه، د تماس شماره سوه، بس چې دی چې دی مسئول پیروي و رعایت از قوانین صحیح سو. دغه هغه بستونه دي چې تاسو باید په صرافۍ کې خپل کسان پر دغه بستون باندې وګمارئ. هیئت نظار کې 3 نفره او بل چې دی مسئول پیروي و رعایت از قوانین دی صحیح سو. دا مثلا معاش افغاني دی او 15000 افغاني دی او د هم کښته موقف دی، خو دی به بیا ګزارش ته ورکوي چاته، مثلا یا بیا عبدالله ته یا محمد نعیم ته یا محمد جلیل ته. دغه 3 نفره زموږ سره په هیئت نظار کې دي صحیح سو، یعنې دوی تر لاس لاندې دي، ځکه حاجي کریم الله او حاجي محمد چې دا خو دواړه رئیسان یا سهامداران د شرکت دي. عبدالله چې بیا عبدالله او محمد نعیم او محمد جلیل چې بیا دي هیئت نظار دي صحیح سو، هیئت نظارت دی. اوس نو تر دې چې بیا کښته مسؤل پیروي رعایت از قوانین چې بیا کښته نفر کار کوي هغه باید دی درو ته راپور ورکوونکی وي. سرخ مخلاص دی درې بیا و دی دوه ته راپور ورکوي. راځو بیا په ډیاګرام کې عملا ګورو. نو د دې درو کې مثلا څوک انتخابوي تاسې که 2 نفر ته راپور وکړي 2 انتخاب کړي، که درو ته راپور کړي 3 انتخاب کړي. زه فرضاً عبدالله انتخابوم، دی اقصا او اسناد بیا ته راپورته کړو او راځو دی به ثبت یو بل کس ثبتوو صحیح سو. مثلا محمد شریف د تمام افغان صحیح سو او ادرس دی مثلا کندهار دی او دغه هم د تذکرې شمیره ده، دغه هم د تماس شمیره ده او بس د بس چې دی هغه مدیر عملیاتي دی. ګوره دغه بس ته هم تاسو باید خپل کاربن په دغه بس کې تاسو ولرئ، ځکه دا ستاسو څخه غواړي، دا غوښتونکی دی ستاسو څخه. دویم باید عبدالله ته چې هغه دغه دی هیئت نظار دی، هغه ته دی باید د راپور ورکوونکی وي صحیح سو. بل مثلا موږ نقیب الله او تخلص دی قریشي، ادرس هم کندهار دی او دغه تذکرې شمیره ده، د تماس شمیره ده او د بس چې دی نماینده د شرکت دی صحیح سو. نماینده د شرکت چې تاسو د افغانستان بانک ته معرفي کوئ چې زموږ په نمایندګي باندې دی تاسو ته راځي. دی نو بیا باید د چا تر لاس لاندې تر محمد شریف افغان تر لاس ته باید لاندې وي، ځکه محمد شریف چې دی هغه مدیر عملیاتي دی صحیح سو، مدیر عملیاتي دی. نو زموږ نماینده د شرکت چې دی هغه باید د تر لاس لاندې وي صحیح سو، یعنې دی هغه ته راپور ورکوي او هغه بیا هیئت نظار ته کوي، هیئت نظار بیا د رئیسانو سره وصل صحیح سو. او یو بل نفر که چېرته تاسو ثبت کړئ، مثلا که چېرې تاسو ولرئ ثبت یې کوئ، زه نه پوهېږم چې دغه مهم دی که نه. خزانه دار ممکن مهم وي، تاسو یو دانه بل هم ثبت کړئ صحیح سو. دی چې دی خزانه دار دی مثلا او د معاش هم افغاني او مثلا 15000 افغاني
معاش مشخص نه دی، هغه چې پر څو باندې تاسو خپل دغه ورته کوئ معاش ورکوئ. محمد شریف ته دی فرضاً چې مدیر د عملیاتي دی، دی هم تر هغه تر لاس لاندې دي. نو را بس اوس مدیریت ته اوس به وګورو، زموږ ډیاګرام به جوړ سوی وي. وګورئ زموږ ډیاګرام جوړ سوی دی. جان محمد افغان سهامدار په 50% کې او حاجي کریم الله 50%. دا دواړه زموږ سهامداران یا رئیسان د شرکت دي. بیا محمد جلیل جلالی دی چې دی هیئت نظار دی. محمد نعیم دی چې دی هیئت نظار دی. کورل ته دغه نور خام سي ان دی دوه ته واز راپور ورکوي سیسو. او بیا عبدالله خزانه‌دار عبدالله خانزاده دی چې هغه هیئت نظار دی او د تر لاس لاندې بیا محمد شریف افغان او چې مدیر عملیاتي دی، او محیب الله دی چې مسؤل دی پیروي او روایت از قوانین دی. بیا د تر لاس لاندې بیا څوک دی؟ د تر لاس لاندې بیا دغه بنفاره دی، کښته خزانه دار او نماینده د شرکت. ان شاء الله الرحمن په دې مو هم سره خلاص. یعنی تاسو کولای شئ چې د خپل شرکت لپاره دغه د کارمندانو ډیاګرام په دې شکل باندې جوړ کړئ. ښه راځو دغه نور شیان خو ان شاء الله الرحمن اسانه دي. دغه رسید و برد و تبادلاتو دا شیان به زه اصلا خلاصه ته تشریح کوم. تاسو خو سره به کار کړی دی ان شاء الله الرحمن، درس سره بلدتیا ولري او دا هغه څه وه چې هغه مهم بخښنه دي ما تاسو سره تشریح کړل. راځو په بل قدم کښې موږ تاسو نمایندګیانې جوړې کړې وې. که ستاسو په یاد وي د ویډیو په اول سر کې، نو راځو دلته به یوزرونه تنظیم ته به راسو او دلته به موږ تاسو نوی یوزر جوړ کړو. په نوي یوزر کې به مثلا موږ تاسو کومې نمایندګیانې جوړې کړې وي دلته به راسو د نمایندګۍ تنظیم به کلیک وکړو. موږ تاسو ننګرهار او مزار شریف نمایندګي جوړه کړې وه. زه دلته یوزر ته نوم ورکوم چې فرضاً نو یوزر چې موږ دلته جوړوو مثلا مزار دی سیسو. پاسورډ بیا هم دا ورته ورکړو مزار یوزر، هغه چې هر شی تاسو ورته لیکئ صحیح دی. او دلته به هم هغه ژبه ورته انتخاب کړئ چې مثلا کومه ژبه، پښتو ژبه یا دري ژبه، هر شی چې وي سیسو. او دلته به هم د نارمل یوزر کوي او بیا به هم نمایندګي ورته انتخاب کړئ. د مزار شریف نمایندګي بیا به دی هم اکټیو کړئ. ښه دلته راځو لاندې تاسو باید ټول سلایډونه دوی ته ورنه کړئ. دغه د ژبې د یوزر او د نمایندګیانو کرنسي پاکول او کمول د دغه سلایډونه دوی ته مه ورکوئ، البته چې کرنسي نه کمیږي. خو مثلا دغه سلایډونه یوازې باید د مرکز سره وي. بعضې سلایډونه یوازې د مرکز سره وي. ستاسو د نمایندګۍ ته تاسو ټول سلایډونه نشئ کولی چې هغه راولاړ سي بیلانسونو کې لاسونه ووهي، بیلانس شیټ وګوري خپله، کوم چې تاسو افغانستان بانک ته بیلانس کوئ یا انکم سټیټمنټ وګورئ یا بل څه یا بل څه، دغه کې تغیرات راولي. دا کارونه یوازې باید د مرکز سره وي. ښه راځو مصارفات دي او انتقالات د پیسو دي او دغه دي، دغه اسیټ مور کوئ سیسو، کپیټل مور کوئ ورته، ځکه دا خو د مرکز د خوا څخه رسېدلي دي. دا نور شیان مور کوئ، لایبلیټي ده او ټکسونه دي، کارمندان دي، شیر هولډر دي، پرچیز ډالر دي، ځکه اکشن کې یوازې هغه ګوري. پینټراکا دی، پینټراکا ته راپور ورکوي ورته سیسو. د پینټراکا راپورونه دي دی وګورئ، لیلام کې دي ګډون وکړئ صحیح دی. هغه یوزر دې وګورئ که چیرې خو نو په تاسو پورې اړه لري چې ځکه دلته دی هغه لینک ورته خلاصوي. دغه نور ته راځو کښته راځو. حقیقي مشتریان چې دی ثبت کړئ، ایډیټ دې کړئ، ودې ګورئ، ډیلیټ دې نه کړئ صحیح څه. او دغه مشتریان چې مثلا دی دغه خو د ډیلیټ رایټ مور کوئ، نور د مشتری د ثبت او د کتلو رایټ ورکوئ. دغه د بانک چې کوم چیک راځي هغه دې ثبت کړئ. نور نو پر دغه کې چې دی نه پر ډیشبورډ باندې ټوټل کریډټ باکس دی وګورئ، دا ځینې شیان دی وګورئ، نه اجرا حوالې دی وګورئ، په داخل کې چې کیش کوم څونه پروت دی هغه دی وګورئ، سره بانک مبلغ دی وګورئ، برانک پروفیټ ان لاس هغه دی وګورئ، شپېته ورځنی راپور دی وګورئ، مشتریان دی وګورئ، دا دی وګورئ، دا دی وګورئ، نمایندګیانې دي نسي کتلی، او امپلوي ډیاګرام دی وګورئ صحیح دی. او تاسو باید هغوی ته کیشن هینډ باکس چې دی دغه ورته رایټ مور کوئ. نور نو دغه رقم دغه نور راپورونه چې دغې ته ضرورت نشته، یوازې دغه ځینې حوالې چې دي د دغو راپورونو ته ورکړئ سیسو. نور نو کم چې معیار او تحت معیار او لوړ نقدي مشکوک او دا نور معاملات دي، د هغې راپورونه تاسو ته ورکوئ سیسو. د دغه یوزر رایټ هم ورکړي. دا کوم څه چې ما انتخاب کړي د دغو رایټ ورکړي، تاسو ورته متوجه سئ، دغه نور ته هېڅ رایټ مه ورته ورکوئ سیسو. دا خو موږ انتخاب کړل. اوس راځو د دې ځای څخه به ووځو، موږ خپل نمایندګي تنظیموو سیسو. هغه یوزر چې موږ جوړ کړی وه د دې ته به ورته داخل سو. اولین قدم کښې به چی وکړو، دلته به راسو د سیسټم تنظیمات، موږ هغې ته رایټ جوړ کړو. ښه اول ځل تاسو یو ځل پوره رایټ ورکړئ، بیا وروسته محدود کړئ، ځکه چې هلته تاسو هغه نمایندګیانې په پوره توګه باندې اول د وارې تنظیم کړئ سیسو. یا پوره رایټ ورکړئ، هغو ته د هغو یوزر ورکوئ، تاسو هغه نمایندګي ته باید داخل سئ. یو دوه درې کار موږ په هغه نمایندګي کې لرو، ځکه اوس موږ نمایندګي جوړ کړه، بیا نو اوس تاسو پیسې هغه ته راوړئ. دلته به راسئ، دغه تنظیماتو ته به دلته راسئ. تاسو په اول سر کې دغه اډمین ته واړوئ سیسو.
یعنی هغه د نورمال یوزر څخه د اډمین کوي. اوس به راسو دلته یو دوه درې تنظیمات موږ دلته لرو چې هغه تنظیمات مو ورته خلاص کړل. بیا نو وروسته که اول ځل تاسو باید هغه ځینې کارونه اجرا کړئ. سیس اول لکه دلته تنظیمات ته راځو د شرکت حساب. دلته به تاسو راسئ او په دغه قلم چې معلومیږي دلته به کلیک وکړئ. هلته به ورته ولیکئ چې دا کومه نمایندګي ده زموږ د مزار شریف نمایندګي. بس دغه کړئ سیسو تعزیرات باندې تطبیق شوي نه دي. دا به ټیک مارک کړئ. اوس د دې نمایندګي نور کار خلاص. زه بېرته د دې یوزر څخه وځم. دا یوزر به نور محدود کړو. بېرته کله چې محدود کړئ تاسو نو بیا وروسته کولی شئ چې خپل هغه نمایندګي ته مربوطه نمایندګي ته خپل یوزر ورته ورکړئ. ګوره هغه کار مې خلاص کړي. اوس راځم دلته د یوزرونو تنظیم او بېرته دغه د مزار نمایندګي یوزر راوړم نورمال یوزر ته او بیا دغه کوم صلاحیتونه چې موږ ټول ورته ټیک مارک کړي دي د هغه څخه موږ بېرته هغه مارکونه ایسته کوو. سیسو ښه ما ټول ټیک مارک کړل. ویډیو مې کړې درولې وه. دغه بیلانس شیټونه څخه هم ټیک مارک ایسته کوئ. سیسو نور انشاءالله الرحمن څه داسې شی نشته پکښې کې پروفیټ اینډ لاس مایکرو بیلانس دغه ورکړئ. سیسو دغه راپورونه ورته پرېږدئ ځکه دا هغه راپورونه چې هیات یې کله کله راځي بیا هغه ګوري. سیسو نور نو بل انشاءالله الرحمن ستاسو سره به خلاص نور دا تنظیم شوله زموږ نمایندګي. بل نمایندګي په دغه شکل باندې تنظیموئ. یوه دوې دقیقې وخت درڅخه غواړي په اول تنظیمولو کې. نور نو بله مشکل نه لري. سیسو بس خپل کار مخته وړئ. اوس ګوره زه بلته دا نمایندګي ته داخل شوم. دا نمایندګي تقریبا محدودیت لري. دوی ته هغه څه چې تاسو پر بند کړي دي هغه نور شیان درته نه معلومیږي. مثلا دوی اوس نشي کولی چې دغه مالیې صورت حسابونه یا صحیح حسابداري کې هغه دغه ورسوي نه دي څه ورته وایي هغه کپیټالونه ورسي یا سرمایې ورسي یا نور شیان ورسي یا بیلانس شیټونه ځینې بیلانس شیټونه هغه چې افغانستان بانک په څرخ هغه وګوري یا نور هغه څه چې موږ بند کړي دي هغه دلته نشي کتلی. ښه را بس اوس نمایندګي ته موږ سره خو 10 میلیونه افغانۍ را سره پرتې دي. موږ څنګه اوس خو نو زموږ نمایندګیانې دي دې ته باید موږ پیسې ور واړو ځکه دوی هم باید خپل کار اجرا کړي. سیسو نو را بس دلته رسید برد ته به راسو او دلته به هم برد او دلته به ورته انتخاب کړو چې زموږ د مزار شریف نمایندګي په کومه کرنسي کې په افغانۍ کې مثلا زه 10 میلیونه افغانۍ لرم. 15 میلیونه افغانۍ موږ دوی ته ور اړوو. سیسو 15 میلیونه افغانۍ موږ به دوی ته ور اړوو. تفصیل کې بل ته ورته ولیکئ. سیسو تفصیل چې مو ورته ولیکئ او خپل به دا به ثبت کړئ. دا چې مو کله ثبت کړ نو زموږ د دخل څخه به هغه پیسې راکمې سي او ګورئ زموږ سره دا پیسې پاتې شولې او د نمایندګۍ په حساب کې دا پیسې راځي. اوس که چېرې دلته راسم مزار شریف نمایندګۍ ته داخل شم زموږ سره به دلته په مزار شریف کې نو موږ سره دلته د پیسې راغلي دي. اوس موږ کولی شو دا زموږ د دخل پیسې دي. سیسو موږ باید د دوی دغه رایټ هم ورته ورنکړو. سیده د نمایندګۍ حساب یعنې نور حساب دوی باید ونه ګوري چې زموږ سره په مرکز کې څومره پیسې پرتې دي ځکه دا نمایندګي ده. خو خیر هغه په یوزرانو کې هلته تاسو تنظیم کولی شئ. انشاءالله الرحمن دغونه ستاسو سره په خلاص شو تر دې ځای پورې. اوس دوی کولی شئ چې موږ تاسو حواله ولېږو مرکز ته حواله ولېږو نه مثلا حساب مرکزي ته په دې شیانو کې ګورئ تاسو ټول بلدتیا لرئ. سیسو خو حواله چاته لېږو سیسو پلاني نمایندګۍ ته لېږو. یو خبرداری چې دا تاریخونه نه ایډیټ کېږي. صحیح دی دا نه ایډیټ کېږي. مثلا ته نشې کولی چې د 20 تاریخ دی ته د پرون په تاریخ کې انټري ورسوې. دا د افغانستان بانک یو قانون دی تاسو دا نشئ کولی چې ایډیټ یې کړئ. دا یو خبره ده. په ټول ټرانزیکشنونو کې تاریخ نه ایډیټ کېږي تاریخ بند دی. دا یو خبره. دویمه خبره دا ده چې دلته تاسو چې کله دغه ثبتوئ حواله ثبتوئ مشتری درته راغلی حواله تاسو ثبتوئ هغه تذکره درته راغلې تذکره نمبر تاسو دلته دا درج کوئ. سیسو اول ډول تاسو باید د هغوی د تعزیراتو لیست وګورئ. سیدي دغه د تعزیراتو لیست باندې بل ته کلیک وکړئ. تاسو خپل یوزر هلته بیا لرئ نه دلته به کلیک وکړئ. تاسو باید هغه هلته خپل تسلي حاصله کړئ. کله چې پر دې باندې تعزیرات نه وي تطبیق شوي نو بیا به دا ټیک مارک ورکړئ. بیا تاسو کولی شئ د حواله ثبت کړئ. په تبادله د اسعارو کې هم دغه رقم که چېرې زه درته راسم زما خپل تذکره درته راوړل تاسو زما لپاره پیسې تبادله کوئ تاسو باید اول د وارې په تعزیرات په لیست کې وګورئ چې دغه سړی په تعزیرات کې شته که نشته. سیسو نور انشاءالله الرحمن سیسټم هماغه عادي سیسټم دی کوم چې تاسو ورڅخه سراپي کې روزمره کتابونو کتابت کې په هر څه کې تاسو کار کړی. خو بیا انشاءالله الرحمن د دغه ټرانزیکشنونو لپاره موږ په راتلونکي ویډیو کې کار کوو. اوس لپاره دومره څه چې زموږ او تاسو سیسټم اماده وکړ تاسو یعنې تاسو اماده سره د سیسټم سره نور نو بیا هغه عملي کارونه چې دي هغه خو نو بیا
زموږ په راتلونکي ویډیو کې به ان شاء الله تعالی اوس به راسي موږ به تاسو په خپل بیلانس شیټ وګورو، یعنې زموږ د مایندګي مو ساده اماده ده، پیسې ورسره شته، دوی کولی شي موږ ته حواله وکړي، موږ دوی ته حواله وکړو، موږ پر دې حواله ورکړو، د 15 لک افغانۍ 15 میلیون افغانۍ ورسره شته، دوی کولی شي موږ حواله راته اجرا کړي. ها یو خبره بله، که چېرې تاسو سره مثلا زموږ سره ډالر نشته او زه نشم کولی چې دلته زه ډالر انټري وکړم یا تبادله وکړم، نه زه ډالر اوس نشم خرڅولی، زما سره نشته، دخل منفي ده، نشته تللی، مطلب دغه ځینې شیانو ته بیا تاسو متوجه اوسېږئ. صحیح شو. ښه رابسه دلته به موږ خپل بیلانس شیټ وګورو. زموږ بیلانس شیټ هغه دی دغه دی ټوله تیار دی. صحیح شو. دا وګوره موږ ته دا پیسې پرتې دي، زموږ د نمایندګۍ سره پرتې دي، دا پیسې د حاصل ور د نمایندګیو څخه نه، ټول بیلانس شیټ هر څه مو تیار دی سره ان شاء الله الرحمن. دغه بیلانس شیټ هم دغه ټوله بیا موږ تاسو ته تشریح کوو په راتلونکي ویډیوګانو کې ان شاء الله. که چېرته کوم سوال لرئ، کومه پوښتنه لرئ، تاسو کولی شئ چې زموږ د فاسټ بکس د شرکت د همکارانو د وټساپونه فعاله دي، شمېرې فعاله دي، په هر وخت کې تاسو کولی شئ چې خپل مشکلات یا کومه ستونزه په کوم ځای کې مشکل سره مخ کېږئ زموږ د همکارانو سره یې شریک کړئ. زموږ همکاران ستاسو په خدمت کې دي. پاته دې نه وي چې زموږ همکاران چې دي په مزار شریف ولایت کې، په ننګرهار ولایت کې، په کابل کې زموږ همکاران زیات مرکز ده، بالخصوص موږ په سرای شهزاده کې دوه همکاران لرو چې هغه سهار 8 بجو څخه ماسپښکر 4 بجو پورې تاسو کله کله 5 بجو پورې عمل ته حضور لري، او کله چې مشکل سره مخ کېږي ته تماس نیسي. او په کندهار کې دغه رقم، او په لښکرګاه کې، په غزني کې فعلا دپاره زموږ خدمات هلته جریان لري. نور ولایتو ته هم ان شاء الله الرحمن موږ خپل همکاران لېږو، تر څو په هر ولایت کې ستاسو د ټریننګ کې مشکل وي، په کوم ځای کې د کومې ستونزې سره مخ کېږئ، کوم ځای کې مو سر نه خلاصېږي، زموږ ټیم په هر ځای کې شته ان شاء الله الرحمن. که چېرته هلته حاضر نه وو نو د وټساپ له لارې هم ستاسو هغه مشکل چې دی درته حل کوو. آباد اوسئ. مننه.